نوح علیه السلام بیړۍ پیدا کړې ده. ټول خلک وایي چې د نوح علیه السلام بیړۍ په ترکیې کې وه او دا څېړنه په 1950 میلادي کال کې شوې ده، خو د دې څېړنې په دوام اوس ویل کیږي چې په هماغه ځای کې داسې آثار پیدا شوي دي چې واقعا د یوه کښتۍ موجوده وي، مثلا خوراکي توکي، مثلا د حیواناتو د هډوکو موجودیت. څېړونکو حتی هلته سمندري خواړه پیدا کړي او کله چې خپلې ټولې څېړنې تکمیل کړي دوی وایي چې 15,000 کاله مخکې دقیقاً دلته انساني ژوند شوی دی او د بیړۍ آثارو ته په کتو دې پایلې ته رسیږي چې واقعا دلته یوه ستره بیړۍ موجوده وه او دا ښایي چې د نوح علیه السلام بیړۍ دقیقاً چیرته وه او دغه معجزه دروغ نه بلکې یو ستر حقیقت و. خو ځینو ایتستانو یا په خدای نه باور لرونکو څېړونکو ته دې کشف زور ورکړی دی او دوی ویلي چې دا امکان نه لري ځکه جغرافیه او حالت ته په کتو کیدای شي ستر بدلونونه راشي او دا هم ویلي دي چې په 15,000 کاله مخکې کیدای شي داسې یو غر اصلا ونه. په هر حال تاسو څه فکر کوئ؟ دا د نوح علیه السلام د بیړۍ نښې دي یا کیدای شي هسې کښتۍ ته ورته یو شکل اوسي؟